د ګیلامن هغه ویډیو راغله چې د کمې د وجې نه ګیلامن څه کو په هغه پسې وروسته زور ونښته او ګیلامن یې څه کو ختم کو. ملګرو په پاکستان کې چې څوک هم داسې خبره کوي نو هغه سیده ختموي او هغه شهید کوي. که تاسو سوچ وکړئ که نه د ریحان زیب شهید هم یو داسې خبرې شروع کړې، که تاسو هغه اورېدلي نو هغه هم داسې خبرې کولې نو د هغه د وجې نه هغه هم ختم کو. ملګرو دا یو ویډیو ده که نه، داسې زه شریک کوم ملګرو. خو اول زما یو څو خبرې واورئ. که زمونږ په پښتنو کې څوک یو ښه غوندې قابل کس راپاسي او هغه د خپلې پښتونخوا دپاره، د خپل پښتنو دپاره، د خپل کلي دپاره، د خپل علاقې دپاره څه کار کوي ملګرو نو هغه ولي. نو داسې هم ګیلامن و چې هغه د خپل ملک دپاره هم لګیا او د پښتنو دپاره لګیا نو هغه یې هم وویشتلو. ملګرو دا که تاسو سوچ وکړئ که نه چې کله د دې ویډیو نه پس څه وکړو، په دې پسې زور ونښتو. کله چې دا هوټل ته لاړ، په هوټل کې پسې څه شول، کسان لاړه او دې سره یې څه کړو ملګرو، د هغه نه پس دې څه وکړو، هسپتال ته منتقل کړو. ملګرو که تاسو سوچ وکړئ که نه نو دا هغه ویډیو ده که نه، که چا هم داسې قسمه ویډیو جوړوي نو هغه څه کوي، هغه ختموي. زمونږ ډېر کسان دي که نه کله جیلونو ته وړي. که تاسو سوچ وکړئ که څوک هم د حکومت خلاف خبره وکړي نو که منظور پښتون ته وګورئ که نه، هغه هم داسې خبرې کړې نو هغه یې هم وړی او د هغه نه پس که تاسو سوچ وکړئ نو دا هم د هغه څه کوي، ختموي یې سیده د زندګۍ دنیا نه ختموي. نو دا ویډیو را سره مکمل وګورئ او زما دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شریک کړئ که نه. زمونږ د پښتنو اصل وجه دا ده چې مونږ پښتانه د یو بل سره ودرېږو. نو مونږ پښتانه چې یو نو د یو بل په مخه خپې ووهو. که مونږ پښتانه څنګه چې وس ولاړ یو، په کار چې داسې مخکې مو ولاړ یو که نه، نو زمونږ پښتانه به چېرته یو کېدی نه، یو کولی به نه او یو کولی به نه او ختمولی به نه. نو دا صرف زمونږ وجه ده. ښه ویډیو سره مکمل وګورئ او دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ. زما دا پیغام ټولو پښتنو ته ورسوئ. یار زه خو ډېر زیات خفه کړم یار، دا ویډیو چې دا قسمه خبرې چې څوک کوي نو هغه سره بیا داسې کار کوي، ختموي. نو ویډیو وګورئ او شیر یې کړئ ضرور.